شروع ده شروع واتو کیسې ده ورکړه او که یو خواري کوي طالبه تر څو دې تلاوت کې دا ولیکئ زر زر ولیکئ چې دا بیا زه درته ورانه کړم وخت به ونه لګېږي صحیح ده شروع ده ښځه دا کټ کړه صبر وکړه صبر وکړه ها صحیح ده بسم الله کیسې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد محترم سامعين و ناظرين ورونو په پرونی درس کې مو اولا د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم اهمیت ذکر کړی و او په هغې کې مو 15 خبرې کړې وې په دویمه مرتبه کې مو مصادر ذکر کړي او ویلي مو چې مصادر څو قسمه دي دوه یو مصادر اصلیه او دویم مصادر اصلیه چاته ویلې او مصادر فرعیه چاته ویلې ان شاء الله دغه تفصیل ستاسو ذهن کې ناستو یو خبر اوس بله کوو ترڅو پوری چې یو حدیث مبارک د هغې کتابونو د جملې نه چې کم کتابونه مصادر اصلیه دي په هغې کې حدیث مبارک موجود وو نو د تخریج دپاره به مصادر فرعیو ته نه ځئ خبرې ته مو خیال دی وجه دا د پرون مونږ او تاسې وویل چې د مصادرو فرعیو کې چې کم احادیث مبارک ذکر دي نو دا د چا نه راخیستلی شوي دي د مصادرو اصلیو نه نو که ته صفحې پسې ګرځې حوالې پسې ګرځې تخریج د حدیث مبارک کې نو حتی الوسه به کوشش کوې چې کتاب کوم پیش کې چې کم د مصادرو کله ناکله داسې یو صورت پیښیږي یو عالم به یو کتاب لیکلی وي
پاغي کتاب کې به احادیث را نقل کړي وي او د هغې کتاب نه به را نقل کړي وي چې کم کتاب وي د مصادرو اصلیو د جملې نه، خو لیکن متاسفانه هغه کتاب به دنیا کې وجود نه لري. عالم کتاب لیکلی او حدیث د چا نه راخستی؟ د مصادرو اصلیو نه، او په خپل سند سره د حدیث راخستی. یو دوران داسې پیښ شو چې دغه کتاب چې د مصادرو اصلیو د جملې نه دی نشته، یا سوځېدلی، یا طالب ورک شوی، یا هغې دور سره هغې عالم سره هغه کتاب موجود و او د هغې کتاب نه د عالم لیکنه کړې ده، احادیث یې را نقل کړي، بیا دوباره دا کتاب نه دی چاپ شوی او دغه کتاب د منځه تللی. نو په دغې صورت کې چې دی که بیا څوک دغه حدیث مبارک د مصادرو فرعیو نه راپېش کوي نو پروا نه کوي. د دې دپاره انشاءالله ډېرې نمونې دي. دا زه تاسو ته درښایم. یو کتاب دی طالبه د مسند ابن منیع په نوم باندې. په دې کتاب کې تقریبا 10 مسانید را نقل دي، 10 مسانید، خو لیکن دغه یو مسند چې دغه عالم تېنه دا نقل کړی دی هغه مسند موجود نه دی. اوس که موږ او تاسې پسې وګرځېږو، تفتیش تلاش وکړو، هغه کتاب په نظر نه راځي، خو لیکن دغه عالم تېنه نقل کړی نو که ته دا کتاب دغې حدیث د دغې کتاب نه نقل کوي چې کوم د مصادرو فرعیو د جملې نه دی نو پروا نه کوي. خو خلاصه دا شوله حتی الوسه چې د څومره وس کېږي نو حدیث به د چا نه نقلی؟ د مصادرو. په خبره خو انشاءالله پوه شوي تاسو. هغه دغې ته ریکارډ وکړي، تاسو ته خو ما ویل کړه دا خو ګروپ ته نه ځي، 5 منټه ریکارډ وکړي د وټساپ د ګروپ دپاره. دا خو بېله صفحه ده او ټول ملګري به په هغې کې نه وي. بیا دا ولې رامخکې شي طالبان. خیال کوي بخاري ډېر دغلته راشي که نه څه کسان دخوا راشي منصف شاته کښېني، بخاري ګرمه ده. صحیح شو انشاءالله. دا د تیر درس متعلق خبرې وې. راځئ ننني درس ته. طالبانو نن موږ او تاسې پیژنو، عنوان مو لیکلی دی اقسام کتب د احادیثو کتابونو کې تقسیمات دي. دا یو تقسیم دی چې موږ او تاسو یې دلته ذکر کوو، د احادیثو د کتابونو قسمونه. د احادیثو د کتابونو اول د هغې نه اول الکتب المصنفه علی الابواب. الکتب المصنفه د احادیثو ځینو کتابونه داسې دي چې هغه د ابوابو په ترتیب باندې لیکلی شوي دي. لکه مثلا تاسو یو کتاب ګورئ، فلان باب، اول باب درته راواخلي او لاندې د هغې باب احادیث ذکر کوي. لکه مشکات کې دا شته، صحیح بخاري کې شته، نور اکثري کتابونه چې موږ او تاسو ګورو ترتیب د هغې د چا وي؟ د ابوابو. نو یو قسم د احادیثو د کتابونو دا دی الکتب المصنفه. دویم صورت ته راشئ. دویم قسم د کتابونو د حدیث الکتب المرتبه على اسماء الصحابه. الکتب المرتبه هغه کتابونه چې هغې ته ترتیب ورکړی شوی وي د صحابه کرامو د نومونو مطابق. د صحابه کرامو دا وروستو دي انشاءالله تاسو ته چې کله ما مسایل درکړه تخریج دپاره دا دلته هلته په کار راځي. لکه مثلا طالبه مسند احمد دی، د حدیثو کتاب دی، زموږ ستاسو مخې ته پروت دی او شته. تاسو که مسند احمد راواخلی په هغې کې کتابونه یې لیکلي دي. ګوره یو صحابي مبارک د هغه نوم یې راخستی. نو دې صحابي مبارک نه چې کوم احادیث را نقل دي دا یې ذکر کړي، د هغې یعنې نه دې سره تعلق ته چې دا حدیث د صلات باره کې دی، یا د طهارت باره کې دی، یا د حج باره کې دی، یا د زکات باره کې دی، دې سره کار نشته. خو لیکن نوم د صحابي مبارک لیکلی مثلا ابو هریره رضی الله عنه، او د دې ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه چې کوم د اقسامونه دریم قسم دی المعجم. څه ورته وایي؟
معجم کم کتاب د حدیثو ته ویلی کیږي؟ معجم هر هغه کتاب دی طالبات چې یو عالم حدیث لیکلی دی خو لیکن ترتیب دی کتاب ته چې ورکړی نو د حروفو په اعتبار باندې، لکه مثلا موږ او تاسې حروف هجا وایو نو اول پکې څه شی دی؟ الف، او بیا څه شی ده؟ بیا پسې ده همدغه ترتیب چې د حروفو هجاو دی نو د عالم دا کتاب لیکلی په همدغې ترتیب باندې نو دې ته څه ویلی کیږي؟ معجم کبیر د امام طبرانی، معجم صغیر د امام طبرانی وغیره وغیره د نور علماو معاجم هم شته. تاسو که دغه معاجم ګورئ نو ترتیب به یې دغه وي. د احادیث په دې کتابونو کې رانقلي په طریقې د چا سره؟ د الف با تا سره، په دغې ترتیب باندې احادیث مبارک رانقلي. معجم مو وپېژنده طالبه. دریم ته راشئ، څلورم قسم د کتبو د احادیثو نه الکتب المرتبة على اوائل الحدیث. الکتب المرتبة هغه کتابونه چې هغې ته ترتیب ورکړی شوي وي على اوائل الحدیث، د حدیثو مبارکو اوایل یې راخیستې وي، اوایل، او بیا د عالم دا کتاب لیکلی نو د هغې نوم څه شی دی؟ الکتب المرتبه. څلورم قسم طالبه د احادیثو د کتابونو د جملې نه هغه څه شی دی؟ پنځم المجامع. څه شی؟ المجامع، یا بل تعبیر ته نه کوو جامع الصحیحین. د دې دپاره علماو ډیر زیات کتابونه لیکلي دي طالبه، لکه مثلا یو عالم کتاب لیکلی صحیح بخاري، دا ځان ته کتاب دی، انشاءالله د جامع تعریف درته کوم بل بخش زموږ او ستاسو دا دی. صحیح مسلم ځان ته کتاب دی، یو عالم دا دواړه سره راجمع کړي دي. څه شی دي؟ دا یې دواړه سره راجمع کړي دي نو دې ته څه شی ویلی کېږي طالبه؟ صحیحین. څه ورته وایي؟ ګوره یو صحیح بخاري ځان ته صحیح دی او صحیح مسلم او یو عالم دواړه سره راجمع کړو ترتیب یې ورته ورکړی نو دې ته څه ویلی کېږي؟ صحیحین ورته ویلی کېږي، خو دی د عالم جمع کړي. یا لکه د هغې دپاره موږ او تاسو یو بله نمونه هم وایو. یو عالم دی علامه ابن جزري رحمت الله علیه، هغه دا صحاح سته ټول راجمع کړي دي او بیا دغې صحاح ستو ته نوم یخی دی جامع الاصول. څه نوم یې ورته یخی؟ جامع الاصول. نو دا جامع الاصول د شپږ صحاحو ته نوم یخی دی نو دا بل قسم د احادیثو د کتابونو نه دی. د څه ویلی کېږي؟ المجامع. جامع ورته ویلی کېږي، دغه ترتیب باندې دا کتابونه لیکلی شوي. دا څو شو طالبه؟ پنځه. شپږم مصنفات الزوائد. بعضې کتب د احادیثو دی هغې ته زواید ویلی کېږي. د زواید څه معنی؟ زواید دې ته ویلی کېږي طالبه، دا ځان سره یاد کوي. مثلا صحیح بخاری د حدیثو کتاب دی او صحیح مسلم هم د حدیثو کتاب دی. اوس یو عالم راولګېده او د صحیح بخاری احادیث هم وکتل او د صحیح مسلم احادیث هم وکتل، بیا د صحیح مسلم نه هغه روایات جدا کړل چې کوم روایات په صحیح بخاری کې نشته. صحیح بخاری احادیث هم ټول مطالعه کړل او د صحیح مسلم احادیث هم، بیا هغه احادیث د صحیح مسلم نه جدا کړل چې کوم احادیث په دې صحیح بخاري کې نشته دی هغه یې بیل کړل نو دغه کتاب ته ویلی کېږي طالبه څه شی؟ زوائد المسلم علی البخاري. په دې عنوان کتابونه شته زوائد المسلم، یعنی هغه احادیث چې کوم امام مسلم راخستی او د امام بخاري رحمه الله په کتاب کې نشته دې ته څه ویلی کېږي؟ زوائد المسلم علی بخاری. یا لکه یو عالم بل کتاب لیکلی دی زوائد علی الصحیحین، چا بخاری مکتله مسلم مکته او دې طرف ته نور کتب مکتل د حدیثو یا د صحاحو نه کتب کتل او د دې صحاحو دا نور د دې نورو کتابونو احادیث نه په صحیح مسلم کې او نه په صحیح بخاری کې د ځان ته را جدا کړل او طالب نوم یې ورته کېښود څه شی؟ نو په صحیحینو زائد دی دا کتاب کنه. نو دې کتبو ته څه ویلی کېږي؟ څه ورته ویلی کېږي؟ دې ته زواید ویلی کېږي. هم وپېژندل انشاءالله. زواید په عنوان دا وروستو انشاءالله وضاحت کوو. زواید په عنوان چې کله مو کتابونه مخې ته راغلل دې ته ویلی کېږي. دویم ته وګورئ، اوم قسم د کتبو د احادیثو نه دي کتب التخریج. څه ورته ویلی کېږي؟ کتب التخریج. کتب التخریج چا ته ویلی کېږي طالبه؟ یو چا یو کتاب لیکلی مثلا او وروستو یو عالم را پیدا شو او د چې دی د دغې کتاب د احادیثو تخریج وکړه. څه شی وکړه؟ د هغې دپاره ډېرې نمونې زموږ او ستاسو مخې ته راځي. یوه نمونه طالب هغه څه شی دی؟
تخریج د علامه زیلعي دی په چا باندې؟ په هدایه باندې. هدایه کې احادیث مبارک دي. څه ورته ویلی کېږي؟ کتب التخریج مو پیژندل. کتاب عالم لیکلی، وروستونی کس را لګېدلی د دې حدیثو څه شی کړی دی؟ تخریج کړی، نو دې ته ویلی کېږي کتب التخریج. وشوه. اتم قسم د اقسامو د احادیثو نه طالب الاجزا دي. څه شی ورته وایو؟ الاجزا. اجزا کومو احادیثو ته ویلی کېږي؟ یو عالم را لګېدلی دی په یوه مسله باندې یو جز لیکلی. یو محدث را لګېدلی په یوه مسله کتاب لیکلی، یو جز لیکلی دی. لکه مثلا طالب د امام بخاري یو کتاب دی جز رفع الیدین. اوس دا جز کتاب هغه کتاب ته ویلی کېږي چې دا په یوه موضوع باندې د عالم لیکلی دی، یا د قرات خلف الامام متعلق لیکلی، یا د بلې مسلې باره کې لیکلی دی، خو دې کتاب ته څه شی وایي؟ جز. دغه جز کتاب چې دی نو دې سره بیا کله سند ذکر وي. دا محدث دا کم احادیث چې په دې کتاب کې راخستی دي او لیکلی په یوې موضوع دی، نو کله سره د سنده پکې احادیث ذکر وي او کله طالب احادیث پکې بلا سنده ذکر وي. مو پیژندل اجزاء الحدیث مو پیژنده. دغه ته چې دی اجزا ویلی کېږي. اجزا د حدیثو دغه کتاب چې یو وړه رساله، یو وړوکی جز یو عالم لیکلی په یوې موضوع باندې، نو دې کتاب ته د حدیثو څه شی وایي؟ نهم قسم د کتبو د احادیثو نه دی طالب المشیخات. څه شی دی؟ المشیخات. هلکه المشیخات کومو کتبو د احادیثو ته وایي؟ یو عالم را لګېدلی، هغه شیوخ لري او هغه خپل استادان لري. یو کتاب د احادیثو لیکلی او دا ترتیب چې د کتاب ته ورکړی نو دا په اعتبار د اسامیو د شیوخو خپلو سره. مثلا د یو شیخ نه حدیث اورېدلی نو هغه یې لیکلی، بیا د بل نه اورېدلی خپل چې کومې شیوخ دي د هغې یې لیکلی، بیا د بل نه اورېدلی بل یې لیکلی. په همدقې ترتیب باندې دا د ده چې کوم شیوخ دي او د شیوخو د استادانو د نومونو موافق چې کوم کتاب ته ترتیب ورکړی شي نو دې ته څه ویلی کېږي؟ ومو پیژندل. او لسم قسم د کتبو د احادیثو نه طالبه هغه علل دي. څه شی دي؟ علل. ګوره دلته علل دا شاته چې کوم کتاب لګېدلی دا د علامه دارقطني علل دی. پاس دغه رنګې چې دی نور کتابونه هم شته. ترمذي صحت او ضعف هم ذکر کړی او د صحت او د ضعف سره سره وجه د صحت او وجه د ضعف هم ذکر کړی ده. نو دغه کتاب ته څه شی ویلی کېږي؟ څه ورته ویلی کېږي طالبه؟ علل. څو قسمه شول؟ په دې کې انشاءالله څه اشکال پاتې دی درته؟ دغه وران که قاري صاحب زه راجلل څه شي نو دغه نه حافظې سره تعلق نشته د لایف هغې خپله خبره مشکل خو نشته او دا لري بس درس ملګري اوري. راځئ طالبه بلې مسئلې ته. زه به درته یو تقسیم بل ذکر کوو په کتبو د احادیثو کې. ګوره دا بل تقسیم دی. کتب د احادیثو یو تقسیم دغه و چې مو وړاندې که پکې یو تقسیم دا دی. ستاسو که پامې ځینې کتب د احادیث وي هلته ورسره لیکلي جامع. بعضې کتب د احادیثو دي هغې سره لیکلي سنن. بعضې کتب د احادیث وي طالب هغې سره لیکلي مستخرج و مستدرک وغیره وغیره دغسې نومونه زموږ او ستاسو مخې ته راځي په کتبو د احادیثو کې. نو دا ځان سره نوټ کوئ، په دې باندې وضاحت کوو طالبه چې جامع چا ته ویلی کېږي. جامع یو قسم دی د کتبو د احادیثو نه. دا هغه کتاب ته وایي چې طالبه چې په هغې کې دا کتاب لیکلی شوی وي د 8 عنواناتو لاندې. دا کتاب لیکلی شوی وي یعنی په دې کتاب کې په بل تعبیر سره ووایي لنډ ووایي 8 عنوانات پکې وي. دې کتاب ته څه شی ویلی کېږي طالبه؟ جامع ویلی کېږي. هغه 8 عنوانات کوم کوم دي؟ سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشرات، مناقب. الا طالبه سیر، ورپسې آداب، بیا تفسیر، بیا فتن او بیا ورپسې احکام
بیا ورپسې اشرات او بیا ورپسې مناقب. دی کتاب ته کوم کتاب د حدیث وای؟ جامع. څو شیان پکې وي؟ اته. کوم سیر، آداب، تفسیر، عقاید، فتن، احکام، اشرات. د دې دپاره به نمونه څه شی وي؟ نو که تاسو هر کتاب اړوئ دا شیان مو پکې پیدا کړل نو هغه کتاب به جامع وي. څه به وي طالبه؟ لکه صحیح بخاري سره لیکلي دي الجامع الصحیح. څه ورسره لیکلي؟ الجامع الصحیح. صحیح ده؟ دغه رنګې طالبه که تاسو وګورئ جامع البخاري د ترمذي سره یې لیکلي دي طالبه. د ترمذي سره څوک ورسره سنن ترمذي وای او څوک ورسره څه شی وای؟ نو دا سنن ترمذي څوک جامع ورسره وای او څوک ورسره سنن وای او دواړه ورسره لیکلی کېږي. دې کې د علماو اقوال دي. څوک یې د قبیلې د جامع نه شماري او څوک یې د قبیلې د چا نه شماري؟ د سننو نه شماري. یا دغه رنګې طالبه څه شی راواخله؟ صحیح مسلم راواخله. صحیح مسلم څوک د قبیلې د جامع نه شماري او څوک یې د قبیلې د چا نه شماري؟ او دا صحیح مسلم ته ځینې خلک کې د جامع د قبیلې نه ولې نه شماري؟ طالبه په صحیح مسلم کې کتاب التفسیر نشته. څه شی پکې نشته؟ او موږ ویل چې جامع کوم کتاب ته وایي؟ په اتو عنواناتو مشتمل وي، په اتو مباحثو لیکلی شوی کتاب وي. نو د دې لحاظه چې په صحیح مسلم کې کتاب التفسیر نشته نو ځینې علما جامع شماري. دا نور او مباحث خو پکې دي او ځینې علما جامع نه شماري. څه ورته وایي؟ سننو نه شماري. په دې ځای باندې تاسو پوه شولئ؟ دا وران کته صحیح شوه. دویم دی طالبه سنن. سنن چا ته ویلی کیږي؟ دا هغه کتاب دی چې په ترتیب د ابوابو فقهیو لیکلی شوی وي. په ترتیب د ابوابو فقهیو لیکلی شوی وي. ومو پیژنده دې ته څه وایي؟ سنن. څه ورته وایي؟ مثال د هغې دپاره به څنګه یې طالبه لکه سنن اربعه. څه شی راواخلئ؟ صحیح مسلم، صحیح بخاري، دا ته دې خوا کا. وروستو چې تاسو ګورئ نو ابن ماجه سره یې څه لیکلي؟ سنن ابن ماجه. نسائی سره یې څه لیکلي؟ سنن نسائی وغیره. دا سنن اربعه، سنن ابي داود. دې ته سنن ولې وایي؟ وایي دا هغه کتابونه دي چې دا په ترتیب د ابوابو فقهیو سره لیکلی شوي او د فقه کتابونو ترتیب سره کم دی. وګوره چې هغوی اول شروع کړي نو طهارت نه شروع کوي. چا نه شروع کوي طالبه؟ د طهارت نه بیا پکې ضمناً وړوکی طهارت او دس او بیا ورپسې غسل دا شیان بیانوي. دغې نه وروستو بیا مسله چاته نجاسات هم پکې راوړي. دغې نه وروستو مسله صلات ته لاړ شي همداسې پسې ځه. نو کوم کتابونه د احادیثو چې په دغه ترتیب د ابوابو فقهیو لیکلی شوي وي هغې کتابونو ته څه شی وایي طالبه؟ سنن ورته وایي. څه ورته وایي؟ ته یو دغه ماته راکړي ته ځان مه په عذابو خیر د دې خپل دغه څه شو هلکه دلته خو پرونو که نه هغه دریم قسم طالبه د احادیثو د کتابونو نه مسند دی. څه شی دی؟ مسند دی. مسند کم کتابونو ته ویلی کیږي؟ مسند هغه کتاب دی چې هغه کې د یو صحابي مبارک روایات را جمع کړی شوي وي. دې ته څه ویلی کیږي؟ د یو صحابي مبارک روایات پکې را جمع کړی شوي وي هغې ته څه ویلی کیږي؟ لکه مثلا عمر رضی الله تعالی عنه دی، دا هغه روایات ته را جمع کړي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما دی، دا هغه روایات ته را جمع کړي.
ابو هريره رضی الله عنه دی دغه روایت یې پکې راجمع کړي دي. نو دې کتاب ته څه ویلی کېږي طالبه؟ او تاسو چې څومره مسانید وګورئ، تاسو څومره مسانید چې تاسو ګورئ، نو د مسند طریقه به هم دغه وي. لکه د مسانیدو د جملې نه مسند د چا دی؟ هله د امام احمد رحمت الله علیه دی. نو ترتیب یې څه رقم دی؟ همدغه د یو صحابي مبارک روایت پکې راجمع شوي، لکه مخکې چې مې درته ویل. د هغه چې اخلاص شي یا چې دته څومره رسېدلي په خپل سند سره هغه ختم کړي، بیا د بل ذکر کوي، بیا د بل ذکر کوي، بیا د بل ذکر کوي. نو دې کتاب ته څه شی ویلی کېږي طالبه؟ دې ته څه ویلی کېږي؟ مسند. څه ورته ویلی کېږي؟ وشوه. ورپسې راشي طالبه بل معجم دی. څه شی دی طالبه؟ معجم. او دا معجم زمونږ او ستاسو مخې ته ډېر راځي. دا هغه دی چې په دې کې روایات د خپلو شیوخو په ترتیب سره راوړلی شوي وي. یا هلته مو وویلې الفبا په ترتیب راوړلی شوي وي، دې ته معجم وایي. او معاجم جمع ده. بیا په دې عنوان علماء کتابونه لیکلي، انشاءالله موږ او تاسو به پکې تفصیل کوو خپل. پنځم طالبانو مستخرج دی. څه شی دی؟ مستخرج. داسې مستخرج. مستخرج د کتاب د احادیثو کوم کتاب ته ویلی کېږي؟ دا هغه دی چې یو عالم د یو کتاب احادیث په بل سند سره ذکر کړي، په بل سند سره ذکر کړي. دې ته څه شی وایي؟ دې ته مستخرج وایي. مثلا امام بخاري کتاب لیکلی، نو د امام بخاري خو خپل شیوخ دی او د هغې تعداد او اندازه موږ تاسو ته معلومه ده چې مشایخ د امام بخاري څومره دي. خو په دغې صحیح بخاري کې چې کم احادیث امام بخاري راخستی دي په خپل سند سره، دا خو د خپل کار دی. یو عالم راولګېده طالبه، او دا د امام بخاري د احادیثو سرچ او تحقیق یې وکړه، دا هغه ته په بل سند سره هم را رسېدلی دی. د امام بخاري سند ځان ته دی، او اله دغه سند ځان ته دی، او هغه بل سند باندې چې د تم دغه روایات د بخاري را رسېدلی دي او دی را جمع کړو، کتابي شکل یې ترنه جوړ که. نو دغې کتابونو ته څه شی ویلی کېږي؟ مستخرج. مستخرج علی الصحیحین هم شته، مستخرج علی الصحیح البخاري هم شته، مستخرج علی الصحیح المسلم هم شته. نو د مستخرج دا معنا ده په دغه صحیح بخاري کې چې امام بخاري کوم روایت راخستی دي، دا د عالم ته را رسېدلي دي. په چا باندې؟ په بل سند باندې. او په بل سند سره د احادیث لیکلي د پاره د اثبات د احادیثو د چا یا د مضبوطوالي د احادیثو د چا د پاره؟ د امام بخاري یا د امام مسلم د کتاب د پاره. د کتابونو ته څه شی ویلی کېږي طالبه؟ مستخرج. پوه شوئ؟ مستخرج هم پیژنده. بل قسم د احادیثو د کتابونو د مستدرک. څه شی طالبه؟ مستدرک. مستدرک کوم کتاب د احادیثو ته وایي؟ وی دا هغه کتاب دی چې یو حدیث د یو محدث په شرایطو برابر دی، لیکن په خپل کتاب کې نه دی ذکر کړی. وشوه. یو حدیث دی د یو محدث د شرایطو سره برابر دی،
او باوجود د هغې دغه عالم دغه حدیث په دې کتاب کې نه دی ذکر کړی. لکه تاسو ته ما ویلو د امام بخاري د احادیثو دپاره خپل شرایط دي، د امام مسلم خپل شرایط دي، نور محدثین د احادیثو دپاره خپل شرایط لري. د هغې شرایطو په ضمن کې په خپلو کتابونو کې احادیث ذکر کړي. لکه تاسو ته ما ویلو ګوره امام بخاري کله د مسلې باره کې باب ولګوي، لاندې حدیث نه وي ورسره، تنها بابي بس ترجمه وي او لاندې حدیث پکې نه ذکر کړی. نو دغې دپاره موږ مختلف وجوهات ذکر کوو. یوه وجه ورته دا وایي چې امام بخاري دلته دا حدیث نه دی لیکلی، وجه دا ده چې ګوره باب یې لګولی خو ده ته د هغې خپلو شرایطو مطابق حدیث نه دی میلاو شوی، نو ځکه تنها باب یې ولګو حدیث نه دی ذکر کړی. اوس نو شرایط خو د هر عالم خپل دي. اوس یو حدیث دی د یو محدث د شرایطو سره برابر دی او باوجود د هغې بیا هم نه دی ذکر کړی، او وروستو یو عالم یو کتاب کې دغه احادیث را جمع کی. وشوه نو دې ته مستدرک وایي. وشوه دا کم کتاب کې چې هغه احادیث را جمع کړی شو چې کم د محدث د شروطو مطابق وو، خو بیا هم د محدث دا په خپل کتاب کې نو ذکر کړي او یو عالم امقه روایت په یو کتاب کې را جمع کړه، هغې ته څه ویلی کېږي؟ مستدرک. څه ورته ویلی کېږي؟ او مستدرک تاسو د دې دپاره ډېر نمونې شته دی. یو د مستدرک د قبیلې نه هلته ایښی دی، ګوله مستدرک علی الصحیحین دی. مستدرک دا امام حاکم لیکلی او په صحیحین یې لیکلی. نو د مستدرک علی صحیحین څه معنا؟ یعنی په دې کتاب کې هغه روایات ذکر دي چې کوم روایات د امام بخاري د شروطو مطابق هم برابر وو ولیکن په صحیح بخاري کې نه دي ذکر کړي، او د امام مسلم د شروطو مطابق هم برابر وو لیکن په خپله کتاب کې نه دي ذکر کړي، او دا د پسې لیکلي دي، وروسته یو کتابي شکل یې ورکړی دی. نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ مستدرک علی الصحیحین. مستدرک پوه شوئ په دې ځای باندې؟ د علی الصحیحین ورته ځکه یعنې حدیث د دې دواړو په شرایطو برابر دي او بیا هم دوی نه دي ذکر کړي. راځئ ورپسې. دا څو شو طالبه؟ شپږ شو. اووم ولیکئ ځان سره. اووم جز دی. جز نو جز خو تاسو ته مخکې ما وویل که نه، واضحه ده. جز هغه کتاب دی چې عالم را لګېدلی او په یو مسله باندې یو کتاب لیکلی، یا مثلا د رفع الیدین باره کې یا د بل باره کې، نو عامه ده که بیا سندو سره ذکر وو که سندو سره ذکر نه و، د دې څه ویلی کېږي؟ وشول. اتم که شپږ شو. اووم نمبر ولیکي طالبه عمالي. عمالي عمالي چاته ویلی کېږي؟ د یو شیخ نه املا شوي وي په یوه موضوع باندې، په یوه موضوع باندې، او بیا د یو حدیث فواید بیان کړي وي او چا ترې لیکلي، نو دې ته څه ویلی کېږي؟ عملي. یو استاذ لګیا دی درس کوي، یو حدیث مبارک بیان که، د هغې حدیثو فواید هم ذکر کړه په یو موضوع باندې چې هر شي موضوع وه، او فواید د دغې حدیث ذکر کړل، او یو شاګرد لګیا دی دغه حدیث هم ترې ولیکه او فواید د حدیث ترې هم ولیکل، نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ عملي. څه ورته ویلی کېږي؟ په دې پوه شوې؟ په دې باره کې کتابونه شته او د هغې د نمونې نه یو کتاب موږ او تاسو نوم اورو خو لا لیدلی مو نه دی، عملي د امام ابو یوسف. عملي د چا؟ نو داسې ډېر کتابونه شته دی، انشاءالله د هغې زه تاسو ته نشاندهي کوم مکتبه کې. بیا بل طالبه مفرد دی. مفرد اتم نمبر.
مفرد کوم کتاب ته وایي چې د یو فرد روایت پکې راجمع کړی شوي وي، د یو فرد. او په دې باب باندې کتابونه شته، لکه مثلا موږ تاسو وګورو مسند عائشه رضی الله عنها. دا کتابونه داسې چې تنها د عائشې رضی الله عنها روایت پکې ذکر دي. یا موږ تاسو مسند بلال ابن رباح، تنها د بلال رضی الله عنه روایت پکې ذکر وي، نو دې کتاب ته څه شی ویل کېږي؟ مفرد. څه ورته ویل کېږي؟ چې فقط د یو سړي روایت پکې وي بس، نو دې ته څه ویل کېږي؟ طالب مفرد ویل کېږي. بل د کتبو د احادیثو د جملې نه طالب مراسیل دي. څه شی دي؟ مراسیل جمع د مرسل ده. او مرسل کم کتاب ته ویل کېږي؟ هله چې مراسیل روایت پکې جمع وي، مراسیل روایت پکې جمع وي. دا نور تاسو ویل د احادیثو په اقسامو کې چلته مرسل چاته وي فلان و فلان، دا ټول ترته تیر دي. چونکه هغه سره زمون کار نشته، هغه به ان شاء الله زمونږ استاد ځان ته مستقله موضوع اقسام د حدیثو او ترتیب د هغه په خپل ځبان دي ذکر کوو. خو تاسو ته صرف دغه شیان چې موږ دلته بیانونو مقصود پکې دا دی چې تخریج ده کوي. نو دې کتاب ته کوم کتاب ویل کېږي طالبه؟ اله مرسل. څه شی ورته ویل کېږي؟ دا څو شول؟ نه لسم ولیکي طالبه 40. 40 دا هم د حدیثو د کتابونو نه یو قسم دی. وشوه 40 چاته ویل کېږي؟ 40 هغه کتاب دی چې هغه مشتمل په 40 احادیثو باندې وي، 40 احادیث پکې وي. عامه ده که د یوې موضوع سره تعلق وي، که د متفرقو موضوعاتو سره تعلق وي، که دا کتاب لیکلی شوی په اعتبار د شیوخو سره وي، د 40 استادانو حدیث پکې راجمع دي. دا کتاب لیکلی شوی په اعتبار د علاقې سره وي چې د پلانکي علاقې محدثین پکې راجمع دي. خو لنډه ده چې 40 احادیث کوم کتاب کې راجمع وي، نو هغې کتاب ته څه ویلی کېږي؟ 40. څه ورته وایي؟ او دغې دپاره ډېرې نمونې شته دی. یوه نمونه د امام نووي دی که نه، ال40 للنووي رحمه الله. داسې نور علماو لیکلي دي 40 احادیث چې پکې راجمع هغې کتاب ته څه شی وایي؟ 40 وایي. آخرني ټکي ته راځو. بل قسم د کتبو د احادیثو نه طالبه هغه اطراف دي. اطراف دا به موږ تاسو ته تخریج کې ډېر په کار راځي. هلکه اطراف چاته ویلی کېږي؟ وایي چې په هغې کې په هغه کتاب کې د یو حدیث مبارک وړه حصه ذکر وي. څه شی ذکر وي؟ یو کتاب کې د یو حدیث مبارک وړه حصه ذکر وي. وړه حصه ذکر وي. صحیح شوه؟ او بیا د هغې نه لاندې د دغه حدیث بیا د دې نه لاندې د دغه حدیث مبارک ټول سندونه جمع وي. نو دې ته څه ویلی کېږي؟ اطراف الحدیث. څه ورته ویلی کېږي؟ اطراف الحدیث. په دې ځای باندې انشاءالله تاسو پوه شوئ. وویل دوه، یو اولنی تقسیم د هغې تقسیم په اعتبار کتابونو د احادیثو په 10 قسمه و. یو دا دویم تقسیم د دغې تقسیم په اعتبار سره کتب د حدیث په څو قسمه دي؟ په 11 قسمه. د دې نه بیرون کېږي نه. دا هغه څه دي چې تاسو ته به مخې ته راځي. اصطلاحا چاته وایي؟ طریقه د تخریج ده. د اطرافو نه به حدیث سره کم راباسي، د مسانیدو نه به سره کم راباسي. نن سبا خو طالبه شامله ده، انشاءالله دغې طریقه هم درته ښایم. خو شامله خو په هر ځای کې نه وي او نه کمپیوټر په هر ځای کې وي. د همدې وجې نه چې کوم خلک د شاملې سره اشنایي لري، نو دې کتابونه چې مخې ته کېدي نو داسې پکې لیوني چې زه د حدیث تاسو به ممارست او فایده د تخریج به انشاءالله درته ذکر کوم. فایده ممارست دی د کتبو د حدیث سره، چې ستا مخې ته څوک یو کتاب کېدي او درته وایي چې دا حدیث پکې را پیدا کړه، سره کمې را پیدا کوي. نو بس که کله چې تا ته طریقه د تخریج یاد او بیا ورته مشکل نه، او که کله طریقه د تخریج نه وه طالبه، نو دا خو کله ناکله سړی لاړ شي مناظرې ته نښه ایښي کتاب کې، کتاب نه نښه وباسي. داسې کېږي، ډېری وختونو کې شوي دي.
نو چې نه خدر نه لرې کړه نو هلکه پلانې کتاب دی نو بیا پسې ګرځه چیرته حدیث پیدا کوي بس هېڅ دماغ به دې پکې کار نه کوي چې زه اوس حدیث چیرته را پیدا کړم پاڼې اړه راړه نو او چې ته په تخریج طریقه د تخریج پوهې چې د حدیث کوم ځای کې را پیدا کړم دا د حدیث تعلق د کومې موضوع سره راوي څوک یا یو ټوکړه د حدیث درته یادوي نو انشاءالله دا مشکلاتو نه تاسو بچ کېږئ کوم ملګري چې زمونږ ستاسو دا زمونږ درس اوري لایف انشاءالله دا کومه برنامه پرون مې درته تشریح کړې وه او نن چې مو کوم څه وویلې چې دا کوم څه طریقه ستاسو دپاره دی انشاءالله دا به د هغې دپاره هم وي کم دوستان چې مونږ ګروپ جوړ کړی دی د واتساپ درته یا که په هغې کې د دوستانو مشکل نه حل کېده نو ویلي مو ټلیګرام ګروپ درته جوړو او چینل درته برابرو نو انشاءالله چې دا کومه طریقه د تخریج ده یا درسونه دي 5 منټه 6 منټه چې هر څومره مناسب راتله هغه درته موږ درلیږو نو چې کومه طریقې کار د تخریج او د پیدا کولو د احادیثو وي هغه به انشاءالله جوړو یوه غوښتنه چې دوستانو بله کړې وه د ګروپ کې چې دا لیکل که موږ ته راولېږلی شي نو لیکل خو شته موږ سره خو دا بعضې لیکل خو داسې وي انشاءالله دې ته مې اراده ده چې د یو رسالې شکل ورکو خو دا بعضې لیکل داسې دي چې موږ هغه د اشارې په انداز کې لیکلي چې تنها موږ پې پوهېږو بل ترې نه څوک استفاده نشي کولی د وجې د قلت د وقت نه نو که کم دوستان موږ سره اوس انلاین وي یا په هغې ګروپ کې را سره شامل دي نو زموږ ورته بالکل اجازت دی دا محنت او خواري د هغوی وکړي چې دا درسونه دې را جمع کړي په لیکلې بڼه کې که پی ډي اف ته برابر هم دوستان به ترېنه استفاده وکړي که همداسې رسالې شکل ورته ورکړي دوستان به ترېنه استفاده وکړي زموږ ورته عام و تام اجازت ته او نور انشاءالله توصیه دا کوو چې زموږ ملګري د دغې شیانو سره اشنایي ډېره نه لري د ګروپ کې هم به ډېرو دوستانو رانه غوښتنه کړې وه چې زمونږ اشنایي د دغې مسایلو سره نشته نو دا هغه څه ده چې انشاءالله دا کوم ترتیب چې مو ورته جوړ کړی په دې کې د ابتدایي طالب العلم دغه رنګې چې دی د کتابونو طالب العلم د دورې حدیث طالب العلم دا ترتیب ټولو ته على سوي دی انشاءالله تمریني شکل هېڅ چاته به هم پکې اشکال نه په اسانه طریقې سره تاسو کوی شي چې د دغې فن سره اشنایي را پیدا کوئ او که چېرته ژوندي و انشاءالله ژوند وفا وکړله په راروانو درسونو کې بله برنامه د احادیثو متعلق برابرو د دې تخریج نه علاوه نو زمونږ او ستاسې ټولو فایده به پکې تر راروان او بل درسه پورې مو په لوی الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته